السلام علیکم یو ځل بیا تاسو سره موجود یو یاسر ټیکنیکل چینل لا نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته طریقه در وښایو چې تاسو یو ملګری او هغه تاسو ته په میسنجر کې یا پکچر سینډ کړي یا تاسو ته میسج وکړي او یا ویډیو سینډ کړي او بیرته एकदम ان سینډ کړي یعنې ډایرکټ کې تاسو ته څنګه سینډ کړي بیرته ډایرکټ ان سینډ کړي نو دغه ویډیو یا دغه پکچر به موږ بیرته څنګه ګورو نو نن په دې ویډیو کې به تاسو ته موږ دغه طریقه در وښایو چې په میسنجر کې ان سینډ پکچر ان سینډ ویډیو دا تاسو په یو کلیک سره کتلی شئ نو دا طریقه در ښایم که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی یاسر ټیکنیکل چینل ضرور سبسکرایب کړئ او څوک چې دا ویډیو په فیسبوک ګوري نو فیسبوک پیج هم لایک کړئ او دا ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم ټول نه مخکې به تاسو راشئ په موبایل کې میسنجر ته چې کله هم تاسو میسنجر په موبایل کې اوپن کو پروفایل به راشئ کوم کس چې تاسو ته په میسنجر کې میسج کړی هغې کس پروفایل به تاسو سلیکټ کړئ تاسو کتلی شئ دغه پروفایل به تاسو سلیکټ کړئ په دې کې دغه دیم دی امجون نیک نیم دی دغه ویو فوټوز ایز ویډیوز به تاسو کلیک وکړئ چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک وکړو دلته به هغه تصویران هغه ویډیوګانې به تاسو ته راوړي کوم چې هغې را سینډ کړي بیرته ان سینډ کړي هغه تاسو دلته کتلی شئ او تاسو چې کومې ویډیوګانې سینډ کړي هغه هم تاسو هم دلته په دې ځای کې کتلی شئ نو دا و زموږ نننۍ ویډیو که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او په فیسبوک چې څوک دا ویډیو ګوري نو مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ او په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې لینک دی دا په زموږ چینل سبسکرایب